یو تکړه ملتپاله زلمی را سره ولاړ دی، د سره خبرې کوو. ښاغلي محمد شغیب خپلواک صاحب دا راته ووایه چې نن سبا خلک لګیا دي د کوزي پښتونخوا او د بره پښتونخوا د پښتنو په منځ کې کرکه او نفرت خوروي. ته په دې اړه څه نظر لرې؟ زه خپلو پښتنو وروڼو ته یو خبره د میډیا او د دې سوشل میډیا د اهمیت لول ظاهرول غواړم. کله چې اخبار نه وروته، پیپر نه وروته، پریس نه وروته، انسانان غلامانو په ذهني تورم، معاشي تورم او په سماجي تور باندې. انسان د ترقۍ د رفتار چې دی دا پیپر تیز کړی، پریس تیز کړی، او بیا د انسان د ذهني ازادۍ د چا سره بند نه. هغه ټول غټ غټ برجونه چې انسان په تیارو کې په صدو 1400-1500 کاله ساتلی و، هغه د اخبار داسې او د پریس داسې لرې کو چې پایه جوړه شوه، ماشین جوړ شو او د یو صنعتي دور شروع شو. ها اوس پښتانه د دې سوشل میډیا د دې ترقۍ او د دې بدلون اهمیت اندازه وکړي. دا اندازه د ذهنونو دومره قوت نه لري چې وکړي. دا یو ډیر غټ بدلون راځي او دا دومره بدلون د اوسه پورې د آدم علیه السلام نه ولا د اوسه پورې چې کوم بدلون راغلی د هغې نه ډیر زیات بدلون په دې 10-15 کاله کې راتلونکی دی. پښتانه دي دا په مثبت دغه باندې استعمال کړي. موږ ټول د یو ابای دادا راوړي یو، موږ ټول وروڼه یو، موږ په نظریات کې اختلاف دا زموږ حق دی، جمهوریت دی چې موږ نظریات کې اختلاف ولرو، خو چې موږ خپله رای ورکو. خو چې خپله رای ورکو نو دا رای چې موږ ورکړه دا عوامي شوه. بیا دې موږ دې ته هم تیار یو چې بل سړی د دې سره اختلاف وکړي. دا ضروري ده، خو د عزت لمن به نه پرېږدو او داسې یو خبرې به نه کوو چې په هغې باندې لکه زړونه د همیشه دپاره بد شي. نو دا به د تړون یو ذریعه جوړو، د بېلتون ذریعه به یې نه جوړو. ډېره مننه ستاسو. ډېره مهرباني. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوال یو ډېر دوه تکړه زلمي را سره ولاړ دي، څوک چې د خپل کام، وطن او خاورې لپاره په هر میدان کې ډېر کار کوي. په خصوصي توګه د سماجي اړیکو دغه کوم ویب سایټونه چې دي، ټویټر شو، فیسبوک شو، یا نور چې داسې کوم سایټونه دي، په هغې کې د پښتو پښتونولۍ لپاره ډېر کار کوي. ډېر حساس نظر لري، ډېر ژور فکر لري. دی نه پښتو چې دی راته سوی په دغه اړه باندې. عمر په دې سوشل میډیا کې راځنی وخت نه ګورو چې د بره پښتونخوا او کوزي پښتونخوا د خلکو در دامن ځنې خلک لګیا دي کرکه او نفرت خوروي. په لنډو ټکو کې راته ووایه ته دې عمل ته په څه نظر ګورې؟ دا خو د نفرت خورولو د خلکو د لرې بوتلو نه علاوه نور هېڅ هم نه دي او د هر چا خپل ایجنډې دي. حالانکه دا خو د سادو راسې نه روان دي. یو خلک ته بر یو پښتون دی، یو کور خلک دی، یو خاندان خلک دی، خو دې کې لګیا دي څه خلک په نورو ایجنډو باندې کار کوي او څه دروغ خبرې میډیا ته راولي او هغې په ذریعه باندې خلک چې کوم یو بل نه لرې کوي. حالانکه اوس هم زما اکثریت خلک داسې دي چې هغوی یو بل خپل وروڼه ګڼي او هغوی په دې خبرو باندې یقین نه کوي. هغوی وایي که پښتون په کابل کې دی که په پېښور کې دی، دواړه وروڼه دي، د یو بدن دوه سترګې دي. دغه به نور څه ووایم، خو دا خلک چې کوم دي د دی مخنیوی پکار دی او داسې خلکو له مخکې راتلل پکار دي چې کوم خلک د دې نفرتونو په دای مینه چې کوم دی وشیندي په خلکو کې مینه خوره کوي. ډېره مننه. دا څنګه کوم پوښتنه چې ما د عمر نه وکړه هغه پوښتنه هم د تاسو نه ده. دا د ځینې وخت نه موږ ګورو څه وخت راشي ډېر یو پښتون چېرته یو ویډیو جوړه کړي، کوزي پښتونخوا بل له بره پښتونخوا ویډیو جوړه کړي او پر فیسبوک کې د زرګونو په حساب، د سونو په حساب راخورېږي او د بره او د کوزي پښتونخوا د خلکو په منځ کې چې کوم کرکه او نفرت کوي. ستا په نظر کې دا کم خلک ترې د ایجنډا سره د مخې ته څه پراته دي، ولې دا کار کوي؟ دا شعوري طور کوي او که بې شعوري طور کوي؟ نو د دې خو ګڼې خبرې دي په دې کې چې د کوزي پښتونخوا کوم خلک ته نو د هغې شاته خو محرک شته، د هغې شاته یو قوت دی چې مطلب داسې خلک په د میډیا په لاره باندې، الکترونیک میډیا په لاره باندې خلکو ته مواد ورکوي. یو ډېر لوی قوت دی چې مطلب د خلکو ته مطلب لکه داسې څیزونه ورکوي، دا خلک د هغې په ګټه کې دي. دا نفرتونه چې کوم دي د پښتنو ترمنځ چې څوک هم کوي، دا د بهرني قوتونو هم شته او دلته مطلب پاکستان کې ځینې خلک ته مطلب چې د هغې په ګټه باندې دي. نو دا یو شعوري کوشش د هغې طرف نه روان دی. د پښتانه چې کوي لکه دا خو وړاندې مطلب دی په دې باندې نه پوهېږي او دی که صرف لکه مطلب زه به ورته دا ووایم چې پښتانه الحمدلله ټول مسلمانان دي. د دین په نقطه نظر ورته موږ وګورو نو قرآن کې خدای پاک ویلي دي چې الفتنه اشد من القتل. فتنه خورول چې کوم دی، فتنه جوړول چې کوم دی،
دا د قتل نه لوی ګناه ده. نو که په دې حساب باندې وکړي چې قتل دومره لوی ګناه دی او یو سړی راځي هغه فتنه خوري د دوه مسلمانانو ترمنځ یا د ولس ترمنځ نفرت خوري، نو دا د دین په حواله باندې ډېره زیات خبره ده. دویمه خبر دا ده چې دا کم خلک چې لکه د دلر بر پښتنو ترمنځ نفرتونه خوري دا خپل دغه جمعیت نه ځان شلوي. مطلب لکه دا خو د خدای په ویش باندې یو داسې ټوټه رسېدلې ده د پښتنو خاوره چې کومه ده دا د خدای په ویش باندې بیله خاوره ده. دا څوک په کرخو باندې نشي بیلولی. مطلب لکه درې جغرافیا ټیک ته مطلب لکه کرخې پکې شته خو درې کلتور درې ژبه درې دغه چې کوم د ثقافت دا هر څه چې کوم دي درې خاوره دا هر څه دي دا شریک دي. نو دا انګريز نو بیله کړی شوی مطلب مصنوعي کرخې پکې راخلي دي. مطلب بیا هم داسې کوششونه شوري لکه دا څوک نشي بیلولی. مطلب دا خو بهر حال دا کم خلک چې په دې حساب باندې لګیا دي نو هغه صرف ځان خپل آخرت خرابوي. مطلب لکه دویمه خبر ده چې دا د پښتنو په تاوان باندې تمامېږي. زه د بره پښتونخوا خلکو ته وایم چې په کار د تاسو مطلب لکه فکر وکړئ چې تاسو هم داسې قسم عکس عمل داسې یو رویې تاسو نه وي چې په هغې تاسو ځان نه د کوزې پښتونخوا هغه خلک هم ځان نه وشکوئ چې هغه خلک ستاسو په ننګ باندې ولاړ دي که هر رنګه حالات دي هغه ستاسو په ننګ باندې ولاړ دي. او په پاکستان کې د افغانیت خبره د پښتون د یووالي خبره چې کوم نه د اسان کار نه دی. ډېر خلکو ته تاوانونه ورکړي دي. مطلب لکه دا ډېر د تاوان خبره ده او درې باوجود خلک کوي. مطلب لکه نو دا مونږ به دا وو چې دا ډېر زیاته ننګیاله په خپل کام او د خپل کام په دغه باندې خبر خلک ته مطلب ځکه دا خبره کوي نو په کار ده چې هغه خلک هم لکه مطلب لکه که داسې د خلکو رویې نو درې حل شته په کار ده چې مطلب هغوی په سمه لاره باندې وکړي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا ځینې خلک دا کم څیزونه چې پیدا کوي نو دا وختي دي. خو بهرحال مونږ دا هم ګورو چې په سوشل میډیا داسې خلک شته چې دوی په مخالفت کې ودرېږي دوی په مخالفت کې لیکونه کوي هغه په اکثریت کې دي. د خیر خلک چې کوم دي یا د خیر غوښتونکي خلک چې هغه په اکثریت کې دي انشاءالله. نو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا د پښتنو هغه را روان مستقبل چې کوم دی هغې ته دا ښایي چې مطلب انشاءالله خدای پاک به د یو ښکلی مستقبل یووالی به ترې ترمنځ راځي دا کرښې به روکو کړي انشاءالله. مننه ستاسو. مننه.